السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. درنو هیوادوالو، هیله ده چې جوړ او روغ به یاست او د ژوند چارې به په خیر در باندې تېرېږي. دوستانو، دا په کندهار ښار کې د احمدشاهي جادې ستره پراختیایي پروژه ده چې دا جاده له مدد څلور لارې څخه پیل کېږي، په زاړه کلي اردو کې تېرېږي او بیا د ډنډ څلور لارې سره وصل کېږي. دوستانو، د دې پروژې کارونه تقریبا 6 میاشتې مخکې پیل شوي دي او دا د اوسه کارونه په ډېر منظم او چټک ډول سره مخته روان دي. د خوشحالۍ خبره دا ده چې اوسه د بیس کورس طبقې چارې پیل شوې. دغه بیس کورس طبقات چې دي دا نو وروستي طبقات دي او تر دې وروسته یې بیا د ښکریزي طبقې شروع کېږي. ښکریزي شروع کېږي چې د ښکریزي به یې هم تقریبا 2 یا 3 هفتې وروسته پیل شي. اوس تقریبا د 2 کیلومتره اندازه سړک چې دی دا بیس کورس ته آماده شوی دی او بیس کورس یې هم پیل شوی دی او په دې پروژه کې چرۍ چې د هغې تقریبا د چریو کارونه یې 95 سلنه مخته تللي دي او پیاده روونه یې هم تقریبا 40 یا 50% جوړ شوي دي. دغه پیاده روونه دي چې تاسې وینئ او پلچکان چې د هغې تقریبا 100% بشپړ شوي دي. چې څونه پلچکان په دې پروژه کې جوړېږي هغه 100% بشپړ شوي دي او د دې په مخ کې چې د غیرګۍ راغلي او د غیرګي کټینګ و، د غیرګي کټینګ هم تقریبا 95% یا 100% تقریبا بشپړ شوي دي، لږ اوارکاري یې پاته ده. نو دوستانو، دا ډېره لویه پراختیایي پروژه ده او دا د کندهار ښار په دې پروژې سره د کندهار ښار هغه زموږ تاسو په عام اصطلاح سایه ورسره خلاصېږي. دغه جاده چې په زاړه کلي اردو کې چیرې سول نو دلته خو مخکې بیخي هیڅ لاره نه وه، د بایسکلو د پښو لاره هم نه وه او اوس دا دومره لویه ستره جاده چې تقریبا 80 متره کېږي دا پکښې ووتل. نو په دې سره یو خو هغه په اصطلاح زموږ د ښار ساه ورسره خلاصه سوله او بله خبره دا ده چې د ښار ډېره ګڼه ګوڼه به ډېر ترافیکي ستونزې به په دې سره له منځه ولاړې شي. نو دوستانو، یوه خبره دا ده چې زموږ ځینې هیوادوال دغه شکایت کوي چې کله یو پروژه د دغه پروژې اړوند که د دې قانوني وخت چې دی هغه 14 میاشتې د دې لپاره قانوني وخت 14 میاشتې ټاکل شوی دی. نو د ښار په منځ کې چې یو پروژه تطبیقېږي هغه به خامخا وخت غواړي او بیا دومره لویه ستره پروژه او داسې اساسي کار نو دا حتما وخت اړتیا لري. خو متاسفانه چې د دې پروژې اوس 6 میاشتې وخت تېر شوی دی چې عملي کارونه یې شروع شوي دي. نو ځینې هیوادوال شکایت کوي چې کار یې چټک نه دی روان یا دوړي دي یا څنګه دی. نو زه وایم چې دومره لویه پروژه عملي کېږي دغه موقتي ستونزې او مشکلات به نو حتما پکښې کې راځي. موقتي دوړي به راځي او رش به جوړېږي، لاره به د څه وخت لپاره بندېږي، خو دغه ستونزې او مشکلات دا به دایمي نه وي، دا به د موقت وخت لپاره وي او کله چې دغه جاده جوړه شي، دا سړک جوړ شي نو بیا د عمر لپاره به ټول هیوادوال ورسره اوسا کېږي. نو هیله مو دا ده چې په کومو سیمو کې دغه غلیظې پروژې تطبیقېږي نو هغه د سیمې خلک یا د هغو لارې کسان دي د صبر او حوصلې څخه کار واخلي او دغه موقتي مشکلات چې راځي هغه دې وزغمي. نو د دې پروژې چې قانوني وخت تقریبا 14 میاشتې دی خو تر خپل وخت یې کار یې ډېر مخته دی. تقریبا دا کار دا اوس 50% شوی دی. نو د شرکت د مسؤلینو په خبره که څه هم د دې پروژې 6 میاشتې وخت قانوني وخت یې پاته دی خو د دې کوشش دا دی چې دا تر خپل وخت ډېر مخکې دا پروژه بشپړه کړي او ګټې اخیستنې ته یې وسپاري. نو خدای تعالی دې دغسې د آبادۍ کارونه نور هم زیات کړي او موږ ته دې خدای پاک حوصله راکړي چې د دغسې کارونو په وړاندې خو خنډ خو بیخي جوړ نه شو او څومره چې مو وس او تواني باید په دې کې همکاري وکړو. نو دا د خوشحالۍ خبره ده. دا د دې جادې اوس د بیس کورس طبقه شروع ده نو په دې پروژه کې تقریبا هر ورځ 250 کسان هغه په فني برخو کې په فني او غیر فني برخو کې کار کوي. نو د دې پروژې لاندې انځور مو در سره شریک کړي. زه تر پایه پورې کارونه یې ګورم او ستاسو سره انشاءالله زه انځورونه شریکوم.
دوستانو د دې پروژې کارونه خو ماشاءالله ښه روان دي. راځئ د دې د کارونو اړوند به د ځینو هیوادوالو نظرونه هم راواخلو. دغه حاجي صاحب دلته ولاړ دی، د ده سره یو څو خبرې کوم. حاجي صاحب ته ستا نوم راته ووایه، د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ زه د کندهار ښار د یخ کاریز د 15مې ناحیې اوسېدونکی یم. حاجي صاحب دلته دغه احمدشاهي جادې کارونه مخته روان دي، دلته دې وظیفه ده، کار دی، څنګه راغلی؟ یا زه مولوي صاحب زه د منظرې د سیل لپاره راځم. دا کارونه ما ته ډېر ښه خوند راکوي، دا د بسازۍ کارونه. یعنې دا سړک نه دی، زه هغه بایپاس نوم ځم، یعنې د هغه څرخکه پورې د هغه غټ پلچکه پورې چې هغه غټ پلې ورته اچولي دي، زه هلته نوم ځم. د ډنډ د چوکه څخه د باغپله پورې هم تللی. دا ما ته ښه خوند راکوي چې زموږ په ښار کې د بسازۍ کارونه شروع وي. دا خلک پر کار شي، دا خلک د یو غلاو د یو دغه څخه راوګرځېږي، عمله د رقم کارونه کوي چې په دغه وخت داسې بله د ټولو کارو څخه مخ راوګرځېږي، د خپل کار خواته ده. ډېره مننه حاجي صاحب. دوستانو داسې هیوادوال هم شته چې د وطن د آبادۍ سره د وطن د پرمختګ سره دومره مینه لري. دغه حاجي صاحب وایي چې زه له دلته د سیل لپاره راځم، دا کار ماته ډېر ښه خوند راکوي. حاجي صاحب کارونه یې ته وینې، د ښار په منځ کې یو داسې غټه پروژه عملي کېږي. ستا په فکر کارونه یې ځنډني روان دي، چټک روان دي، څه رقم دي کارونه یې؟ د کارو په اړه ستا څه نظر دی؟ د کار ډېر منظم، که لږ سلو دی بیا کار منظم. زه چې دا د دې کار ورته وګورم، دا د دې چریانو ته یاره تقریبا 48 کاله عمر مې یا زما یا 15 کاله. داسې کار مې د انجینرانو یا چې دا د ښاروالۍ په نظارت لاندې دا کار کېږي. ښاروالۍ زه وینم کله کله راځي، بس په دغه باندې یو دغه کې د ښاروالۍ د نظارت لاندې د خلکو ډېر ښه کار په مخه بیولی دي. حاجي صاحب یوازې دا پروژه نه ده، په ښار کې ډېرې لویې سترې پروژې روانې دي. دغسې کارونه ستا په کندهار کې مخکې په یادېږي، نه دي په یادېږي؟ تقریبا ما درته وویله مخکې چې 45 کاله یا 46 کاله عمر به زما یې. په دا 46 کاله خو هغه کار هم بیخي نه دی لیدلی. هغه ورانې مې چې څونه لیدلې د هغه دغه چې در مخه د چیر جمهوریت کې بیا ځه در چیر امارت پورې، بیا ځه در چیر دغه پورې. چیر امارت خو همدغسې اقتصاد دخوا ضعیفه و، د دنیا د خوا څخه په رسمیت نه پېژندل کېدی. هاخوا ته چې هغه د ټوپکیانو حکومت و، د نجیب حکومت و، د دې پر ځای چې جوړې کړي د هغه پر ځای ورانوئ. دا درانه ټانګان یې پر چېروله، درانه وسایل یې پر چېروله، هغه یې ټوله تخریب کړه. نو زه اوس د اسلامي امارت څخه بېرته شکوري کور چې راغله، دغه په ښار کې د باسازۍ کارونه شروع کړل او د دوی د رایحت د دوی د نظارت لاندې دغه سړکان په ډېر ښه کیفیت په ډېر ښه دغه سره جوړېږي چې زه یې دا کار ته ګورم. که نه نو زه خو د انجینرۍ یو کم دغه هم نه یم متخصص، خو د خپل دغه څخه چې ورته ګورم ډېر ښه کار یې روان دی، ډېر ښه. ډېره مننه حاجي صاحب. رښتیا هم دا تا و چې زما په دومره عمر کې زما دغسې ډېر د باسازۍ کارونه نه په یاد کېږي او نه سوي وه، او نه موږ تاسې مثال لرو. اوس الحمدلله چې په هیواد کې امن راغلی دی او دغسې د باسازۍ کارونه په پراخه پیمانه شروع سوي دي. هغه هیوادوال چې دغسې لوی پروژې شروع یي، بیا هم ځینې هیوادوال ناشکري یې بولي، بېصبري یې بولي، څه شی بولي. اوس د دغه پروژې اړوند ځینې هیوادوال وایي و د دې پروژې 6 میاشتې د کار وخت دی. لکه څه ما انجینران وایي چې موږ عملي کارونه شروع کړي، کوم خنډونه چې 6 میاشتې لا نه پوره کېږي، کې 6 میاشتې وخت وبوله. خو ځینې هیوادوال بیا شکایتونه شروع کړل چې دا باید ژر خلاصه شي، او دا دوړې دي او دا لاره بنده ده. هغه خلکو ته څه پیغام لري؟ آیا د ښار په منځ کې دونه لویه پروژه په 1 میاشتې په 2 کې کېږي که یا؟ هېڅ امکان نه لري، هېڅ امکان نه لري. وام کار چې د 18 میاشتې یا د 2 کالو وي، دی څنګه به 2 میاشتې وکړي؟ په 1.5 میاشت په 2 میاشتو د دغه ځای تخریب په لا کسر رسولی دي. نو دا کار به په 2 میاشتې کېږي. بیا وایي د ښار خولې تړل کېږي، د عالم خولې نه تړل کېږي. دا ناشکره بندګان دي چې نفر ور سړک جوړ کړي، نفر ور سړک، بیا هم د دوی هغه خپل دا 1.5 درشم چې دا خپل د جاهلتوب دا خپل دغه څخه لاس بنیاکه واخلي، دا ځای پایې په پورته کوي. زه هغو خلکو ته دغه کوم چې نخ د بل زامونه چې نخ بل پر خوښ چې نخ بل پر مرګ چې نو دا باید د ښار خولې نه تړل کېږي. زه وایم حاجي صاحب دغه مشکلات کوي. اول خو دا دونه لویه پروژه دا هېڅ امکان نه لري، دې ته چې 14 یا 13 میاشتې وخت ټاکل کېږي یا 2 میاشتې یا 2 کاله.
نو دا حتما د ځان نه ټاکل کېږي، انجینرانو دا کار هر څه ته کتل کېږي، بیا وخت ورته ټاکل کېږي. بیا چې دا 13 میاشتې کار ته په 2 په 1 میاشت کې کوي، دا ځینې خلک داسې خبرې سره کوي. بیا وایي سړک جیم جوړ شي، پروژه جیم جوړ عملي شي، دوړي جیم نه وي او لار جیم نه بندېږي. دا به څنګه امکان ولري؟ دا خو هېڅ امکان نه لري. ما درته وویله چې دا په 18 میاشتې کې چې یوه شپه کم ورته وایي د انجینرانو د خوا ځکه حکومت ورته وایي چې دا ولې ته په 18 میاشتې جوړوې، دا ولې په 1 میاشت په 1 کال کې نه را جوړه یا په 8 میاشتو کې. خو انجینران ورته وایي چې دا دغونه کار دی، دا موږ هرې ورځې ته جلا جلا حساب کوو. د انجینر تنخواه ته جلا حساب کوو، د کارګر حساب تنخواه ته جلا حساب کوو، ټولو ته جلا حساب کوو. پر دغه اساس باندې یعنې دا کار ستا په نظر چې هر څونه ژر کېږي، دوی خپل کوښښ کوي، شرکت د دې هم ګټه ده، زموږ هم ګټه ده، مګر دغه هم امکان نه لري چې د 2 کالو یا د 13 میاشتو پروژه دې په 2 په 3 میاشتو کې وشي. هېڅ امکان نه لري. یو زموږ هېوادوال یو وخت داسې شکایتونه چې کندهار کې ولې پروژې نشته، اوس چې بې شروع شوې، اوس بیا دغسې خبرې شروع دي. ولا ډېره مننه حاجي صاحب، ستا یې کور ودان چې د خبرو وخت یې راکړي. خدای مو سلامت لره. او دوستانو تاسې د دغه حاجي صاحب نظر واورېدئ. دی دغسې د باسازي په کارونو ډېر زیات خوشحاله دی او بیا د ده د کوله چې زه علیحده دلته د سیل لپاره راځم، یوازې دا پروژې ته نه، د نورو پروژو څخه هم لیدنه کوم. نو داسې هېوادوال هم شته چې د وطن د آبادۍ سره ډېره زیاته مینه لري. راځئ مخته ولاړ شو او نور کارونه به وګورو. دوستانو دا هم د احمدشاهي جادې په مسیر کې دغه غرګۍ دی. تاسې شهیدان ارسل ته مخکې دا غرګۍ ډېره ساحه یې لوړه وه، دومره اندازه د دغه غرګۍ کټینګ سوی دی. دغه د سړک د مځکې د سطحې څخه تقریبا د 15-16 متره اندازه لوړ پاتې سوی دی. نور یې کټینګ خلاص سوی دی، یوازې اوس لیول کاري شروع ده. او دلته تاسې وینئ هغه مخامخ دغه چرۍ چې جوړېږي، تقریبا د 2 متره په اندازه سره دغه چرۍ جوړېږي. ډېره سخته ډبره وه، دا تاسې وینئ د تکه شنه ډبره، او ډېره ساحه د غر کټ سوی دی. تقریبا 2 متره وي، تر 20 متره خو زیات دی، دا غر یې کاټ کړی. دغه چرۍ تاسې وینئ، دغه د چرۍ سر چې دی، دا سړک تر دغه نه ځایه پورې ډکېږي. اوس دغه اندازه کښته دی، دا ځای بیا دومره لوړ کړی، او دغه سیخ تاسې وینئ، دا د انسان تر قد ډېر لوړ دی. دغه ځای باندې د سړک تر دغه ځایه پورې جوړېږي، ډکېږي، او دغه ګولایي پورې. نو اخوا یې ما دی ډېر کار سوی دی، ماشاءالله ډېره برخه کار یې خلاص سوی. تاسې وینئ دوستانو دا ډېر سخت کار دی، دا ګرده شنه ډبره ده. د دې ډبرې ماتول، د دې ډبرې پرې کول، پر دې 4 ساعته کار شروع. اوس هم دا د کار ډېره برخه سوی دی. خو نو تاسې وینئ چې دلته مخکې ډېر خړ کورونه، خټین کورونه وه، هېڅ د پښو لاره هم نه وه. مګر اوس زه پر غرګې باندې ولاړ یم، دغه د چوکې مدد خواته کیمره نیولې، چوکې مدد هم دا دې معلومېږي. دغه ډنډ چوک مخامخ روان یو، دلته خو نه مخکې هېڅ لاره نه وه، دغه دی مخامخ تر غرګې چې راواوړې، بیا دا د ډنډ 4 لارې سره وصل کېږي دا سړک. نو دا مو لومړی ځل دی چې پر دې لاره باندې ځو، او تر اوسه به ډېر کم کسان بغیر د تخنیکي کسانو پر دې لاره تېر سوي وي.
نو دا خو دا د انجینر صاحب تر ډنډ چوکه پورې دغه یې سوی د کندنکاري او چرې یې خلاص سوي دي نو دا د سبیس هم شروع دی اوه دوستانو دا دی د احمد شاهي جادې پر نوي مسیر باندې ډنډ څلور لارې ته راووتلو خدای تعالی دې د خیر کړي دا نو هغه لاره ده چې له کلونو راهیسې د کندهاري ولس دا لوی ارمان و او الله تعالی یې دغه ارمان په حقیقت بدل کړي نو انشاءالله ډېر ژر به داسې وخت راسي چې د دغه چوکه پورې به بیا دلته په پاخه سړک پر ډامبر سوي سړک باندې راځو نو دا یې ډنډ څلور لارې او دا یې د احمد شاهي جادې کارونه درنو دوستانو دغه احمد شاهي جاده چې د مدد څلور لارې څخه شروع سول بیا تر دغه غرګي راواوښتل غرګي کټینګ خو تاسې ولیدئ چې ډېره برخه یې سوې وه بیا دا سړک لږ ګولایي داسې پیدا کوي راځي دغه غره شاته راځي بیا نو دا دی ډنډ څلور لارې د ډنډ څلور لارې سره وصل بله لویه ستره پراختیایي پروژه بیا د ډنډ څلور لارې څخه شروع د 9.5 کیلومتره په اندازه او د 80 متره په پلنوالي سره تر باغې پوله پورې د هغې پروژې کارونه خو هم ستاسو سره مو جریان شریک کړي وو چې هغه ډېر مخته تللي دي او منظم روان دي اوس یې د بیسکورس طبقه شروع ده نو دا و د نن ورځې د احمد شاهي جادې د کارونو راپور هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلی وي